درنو مسلمانانو د پردیو د خدای د دشمنانو مشابهت اختیارول، هغه چې په هر شکل کې، چې په هر طرز د زندگی کې، هغه که په شکل او په صورت په لحاظ راواخلي، هغه که د رسم او د رواج په لحاظ راواخلي، هغه که د خوراک او د ناستې او د پاستو د خبرو د کپړو د هر څه په لحاظ څنګه یې تاسو ارزوئ. زموږ ستاسو دغه یو څو د خوشحالۍ شپې، دا د خوشحالۍ ورځې، باور او یقین وکړئ چې د غمیزو ډکې وي. یوه غمیزه دا وله چې زموږ ځوان نسل بې تجربې، بې علم، بې احتیاطه در داسې آنه پورې ځان ورسوي چې خوږ بدۍ زړه د انسان درد ورکوي. څه اور انسان راخستی دی، څه ضرورت دی چې انسان دومره یا موټرسایکل تیر بیایي یا دارنګه د موټر سره بې احتیاطي کوي. تاسو ته د هغو بریک معلوم دی؟ نو په دې حال خپل هم ځان خوږول او بل هم، څو پکې شهیدان سول، څو پکې ټپیان سول. وګورئ حالات. له هغه نه ورپسې بله غمیزه دا ده چې دا سبق مو له چا نه واخیستی چې یاره په 80,000 روپۍ زرنج والا حلال کړي، په پسه باندې یو انسان حلالول، په موټرسایکل باندې دوست او ملګري پیکنیک یې ورته وایست، یا منظره ورته وایست، یا هر څه چې تاسو ورته وایست، میله ورته وایست. میله کې تللي، اول ته دغه یو موټرسایکل ته غل او د یو موټرسایکل پر سر باندې د انسان کور خرابول، هغه حلالول، ته دومره بې رحمي باندې. دا زموږ ستاسو د دې سپېرې علاقې حال دی. داسې نو په سلګونو چې ټوله دنیا وسپړي هغه به څاري، چې ټول مسلمانان واخلي سوال. نو تاسو په خپله سوچ فکر وکړئ چې دا ولې، او دغه رنګه چې خوشحالي راسي ټکان، لکه څنګه چې دا ټک مخامخ یو څوک خوږي، دا ګولۍ چې داسې د اسمان په طرف باندې انسان وغورځي، دا داسې نه ده چې په اسمان کې بیا پاته کېږي، مځکې ته بیا نه راځي. بلکې ډاکټران نو په ځای کې بار بار ډاکټرانو غریبان دا اعلان کړی دی چې ای خلکو دغه ماشوم یا دا سړی یا دا زنان دا په هغه سړک ګولۍ لګېدلې ده چې کومه برته د اسمان د خوا راشو شوې ده، چې د دې خوا تا غورځولې ده. ته خو په خبر نه یې چې چېرته به موږ خو هغه د یو چا ژوند او زندګي واخلي، ساینس پوهان یا دغه رنګه ده چې کوم په دې اسبابو باندې پوهېږي، د هغو د قول او د وینا مطابق د دې خوا چې ټک، که د توپنچې، که د مشینې، که د هر څه بلا او بترې چې د دې خوا څه کوم اسمان طرف ته تا وکړي، لکه څنګه چې د دې خوا په سرعت روان دی، د هغه طرف نه له دې نه هم زیات په چابکي راځي او هغسې ګرمی. لکه څنګه چې مخامخ یو څوک وژلی سي، دغه شانتې چې پر هر چا ومژلېږي، که انسان که حیوان، که لوی که کوچنی، چې د هغه طرفه راځي، که ناستې که ولاړ یې مې دغه شانتې وژني. بیا څه ضرورت دی چې انسان دومره بې ځایه ټکان کوي؟ ولې ټکانو باندې ثواب دی؟ په ټکانو باندې کم نقصان دی؟ آیا د ټکانو څه پښتنو ډېر خیر وړی دی؟ خپله لږ سوچ فکر کول پکار دی. آخر ته چې مثال په خبره ته نه پوهېږې، زه نه پوهېږم، بل مسلمان نه پوهېږي، بل نه پوهېږي، نو هغه پوهېدل والا به څوک وي؟ کله به انسان سر خلاصي چې یو څوک وولي، چې یو قتل د انسان د لاسه ووځي. له دې وجې عزیزانو څه نه څه د سوچ فکر نه کار واخلي. نو هغه یو استاذ بزرګ و، الله تعالی دې غیر رحمت وګرځي، وی هغه به ویل، موږ ته خپل استاذ ویل چې هغه به زموږ استاذ و، وی الله دې د انګرېز سره ښه وکړي، الله دې ورته هدایت وکړي، ډېر بیخي ډېر ښه کار سوی دی، ډېر د خدای فضل سوی دی چې د انګرېز کم وخت د اودس ماتې نه دی خوړلی. د بعضې کسانو سه د پردیو د خدای د دشمنانو په مشابهت کې در دغه ځای پورې واږه کېدللی، وایي ښه دی چې هغو د اودس ماتې نه دی خوړلی. که اودس ماتې خوړلی وای، نن به ډېرو خلکو دا په دې نامه باندې خوړلی چې یاره په دې کې ویټامین سي ده، یاره په دې کې دا دی، یاره په دې کې دا ماډرن توب دی، او دا پخواني چې کوم سرایان والا خلک. اوس مسلمانه پر کومه خوا باندې روان، یو نوی نسل چې په معمولي خبره باندې چې یو څوک ولي یا یو څوک حلالوي، دا درس یې د مدرسې نه راواخیستی، دا درس یې د سکول نه راواخیستی، پلار داسې ورته ویل، دا درس یې ټول د ټیک ټاک نه راواخیستی، د ګیم
او دغه رنګ د نورو دغه سنتینو اسبابونه روان. که کم څوک پر واک او په قدرت دی هغه هم په دې کې چوغې پاتې دي، مثال خاموش پاتې دي، هغه هم درته فکر نه کوي چې راسه دې شي کې که ګرد مکمل نسي بندولی هغه ویب سایټ خو بند کړه چې هغه ستا په ملک ستا په علاقه کې داسې څه خپروي چې سبا به په هغه اور کې ته پخپله سوځېږي، ستا را روان نسل به ټول پکې تباه کېږي، ستا کلچر به له منځه باسي، ستا هغه د اسلام شاعر به له منځه باسي، بالکل به محبت د اسلام سره خو څه کوي په نوي نسل کې د اسلام سره د محبت پر ځای نفرت او کینه ورسره روانه ده او په علماو کې اختلاف را روان دی او صاحب منس وکړو کومې خواته خبر روانه ده. آیا دا ګردې خبرې چې ما وکړلې د تاسو سره د شریکېدو په نیت باندې د پام او فکر وړ دي؟ که یا خپل سوچ فکر وکړئ. بس زموږ ستاسو د مثال دی عزیزانو لکه د ابراهیم علیه السلام په غلوی اور کې چې توتکۍ پر هغه اور اوبه غورځولې، خپل وس مې شریک کړي، تاسو هم شریک کړي. نو هدایت د خدای کار دی، الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي. څوک سر په خلاصي سر دې په خلاص کې نه په خلاصي نو وما علینا الا البلاغ، په موږ باندې نور څه نشته.